السلام علیکم ګرانو دوستانو. د بنگلادیش پریمیر لیګ ته اته افغان لوبغاړي واخیستل شول. د بنگلادیش پریمیر لیګ یا بي پي ایل نه هم پړاو سیالیو ته ټولو لوبډلو خپل لوبغاړي بشپړه کړل چې په دې کې د افغان کرکټ ځینې لوبغاړي هم واخیستل شول. د 2023م کال بنگلادیش پریمیر لیګ ته د ډرا پړاو بشپړه شو چې بېلابېلو لوبډلو پکې لوبغاړي واخیستل. د تیر په څیر افغان لوبغاړي هم اته دانې واخیستل شول چې په 2023م کال کې به د خپلو لوبډلو سره ولوبېږي. له پارچون بارسال سره ابراهیم زدران، کریم جنت، رحمان الله ګربز او نوین الحق لوبېږي. له کومیلا ویکټورین سره محمد نبی لوبېږي. له ډاکا د منتور سره عثمان غني لوبېږي. له رنګپور رایډر سره عظمت الله عمرزی لوبېږي. له سیلټ سټرایک ریډ سره ګلبدین نایب لوبېږي. د بنگلادیش پریمیر لیګ نه هم پړاو به د 2023م کال د جنوري له 5مې څخه پیل سي، د فروری تر 14مې نیټې پورې به ترسره سي. د همدې لپاره ډراپ د نومبر په 23مه نیټه یعنې نن ترسره سو. بارسال چې د تیر پړاو ګټونکې لوبډله وه، دا ځل هم د یوې پیاوړې لوبډلې د جوړولو تکل لري. دا لوبډله تر 3 کلونو پورې حقوق لري او ګریس ګیل چې په تیر پړاو کې هم ورسره و، بیا به هم ورسره ولوبېږي. د ټي10 لیګ په لومړۍ لوبه کې نن د حضرت الله عزازي لوبډلې د بنګال ټایګرز او د نیویارک سټرایکرز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شول. د حضرت الله عزازي د لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوو 10 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 111 منډې هدف وټاکي چې حضرت الله عزازي 10 منډې جوړې کړې. نیویارک سټرایکرز لوبډلې په جواب کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره په 10 اورونو کې یوازې 112 منډې وکړې. په 19 منډو باندې دغه لوبه وبایلل. د ټي10 لیګ په دویمه لوبه کې بیا د نوین الحق لوبډلې ټیم ابيدوبۍ او ډیکن ګلیډیټرز لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده چې ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوو 10 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې هدف وټاکي چې ټیم ابيدوبۍ تر اوسه پورې په 2.3 اورونو کې 33 منډې کړې دي. یو لوبغاړی د لاسه ورکړی دی. د دوی لپاره نوین الحق په 2 اورونو کې 11 منډې ورکړې وې، یوه وکټ یې واخیسته. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.